السلام علیکم ګران دوستانو، زه نن یوازې ناست وم او ما چې کوم کتاب کلاو کړی سنو تم ستاره هو د هغې نوم دی. کتاب یوازې کاغذ نه دی بلکې د ژوند د سوچ د فکر بدلون یوه دروازه ده. قرآن کریم موږ ته دا وایي چې اقرا باسم ربک الذي خلق. لوستل شروع کړه د هغه الله تعالی د نوم نه چې انسان یې پیدا کړی دی. په 30مه سپاره کې آیات نمبر 113 او د نبي اکرم صلی الله علیه و وسلم مشهور روایت دی وایي چې علم حاصل کړو دپاره که ته چین ته هم لاړ شې نو بده نه ده. او بیا کتاب لوستل موږ ته دا نه ښایي چې ته دنیا بدل کړه بلکې ته خپل ځان فکر او سوچ بدل کړه. نو هغه یو شعر دی وایي چې اول به خپل رویه بدلوم او بیا وروستو زمانه بدلوم، ته که ځان نه بدلوې مه بدلوه او زه به خپله برخه پیمانه بدلوم. نو چې موږ خپل سوچ فکر او ذهن بدل کړو نو دنیا به خامخا بدلېږي. ملګرو دا ما نن یو داسې کتاب کلاو کړی و، په دې کې مې دا ولوستل چې په دې کې د مینې، د امن، د محبت، د ورورولۍ، د عاجزۍ او د محنت او د کامیابۍ په باره کې یو څو خبرې وي. د کتاب لوستل په ژوند کې رڼا راولي، دغه شانې ذهن ته سکون ورکوي، ته کامیابي ورکوي. کتاب لوستل یوازې د دنیا رڼا نه ده بلکې انسان ته په آخرت کې هم رڼا ورکوي. او ډېر به داسې ځوانان چې هغو به 10م او 9م یا تر 8مه پورې تعلیم ترلاسه کړی وي او خاص کر د قرآن مجید سبق به هم ویلی وي. خو نن که موږ سوچ وکړو ملګرو چې دغه شانې د خپل کار سره د خپل روزګار سره کتاب ته لږ لږ ټایم ورکړو، هغه قرآن مجید شو، نور داسې کتابونه چې زمونږ ژوند ته رڼا راکوي چې د هغې لوستنه شروع کړو. چې د فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک سره موږ یوه پاڼه د کتاب لولو نو په میاشت کې تقریبا 10 پاڼې شوي. نو دغه شانې به زمونږ ذهن ته سکون، ژوند ته رڼا، مینه، محبت، ورورولي راسي. نو دا ویډیو یوازې زما دپاره نه بلکې د هغه ملګرو دپاره کوم چې د کتاب لوستل او د مینې، محبت او د کامیابۍ خوښول غواړي، دا د هغو دپاره. نو الله تعالی دې موږ ته د کتاب لوستل او د علم رڼا راکړي. موږ ټولو ته ډېره مینه او مننه. ښاد او آباد او بریالي اوسئ.